او غالبا یو بل روایت کې شواهد النبوت والا راخسته دی. هغه وایي حضرت امینه وایي لما فصل مني چې کله دی زما د بدنه څه جلاس فاذا نظرت الیه ما سر ورپورته کوي د خپل بچي ته ګورم چې ما ورته وکتل فاذا هو ساجد دی په دې حال کې پر سجده پروت ورفع اصبعه الى السماء دا ګوته د اسمان ته داسې نیولې ده ويقول بلسان فصيح په ډېره صفا وینا باندې دا وایي لا اله الا الله او د دې کلمې ورد کوي. حضرت امینه وایي چې دی زما د بدنه جلاسو چې ما ورته وکتل نو دی په حالت د سجدي کې پروت دی او دا ګوته اسمان ته نیولې ده او په ډېر صفا الفاظو باندې د دې کلمې ورد کوي او د دې کلمې وینا کوي چې لا اله الا الله. ګوره بهترین ذکر د انسانیت لپاره دغه دی لا اله الا الله. ځکه